د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن د پاکستان لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې د پاکستان لوبډلې ته یو ستر هدف کېښود. د نن لوبې ټاس د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې وګټه چې د افغان لوبډلې پر وړاندې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې په پوره 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 306 منډې جوړې کړې. واقعا افغان ځوانانو نن د پاکستان 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله. په خاصه توګه فضل خان ډېره زبردسته لوبه وکړله چې سلیزه یې جوړه کړله. داسې مجیب یې نیمه سلیزه جوړه کړله چې د پاکستان لوبډلې ته یو ستر هدف وټاکئ. اوس به د پاکستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله د 300 منډو هدف په تعقیب کې د افغان لوبډلې پر وړاندې خپله توپونه ترسره کوي. که وګورو افغان لوبډلې کې هم ښه توپ اچوونکي شته، داسې علي محمد غضنفر نور هم ښه توپ اچوونکي شته. د پاکستان لوبډله به دې ته پرېنږدي چې د افغانستان لوبډلې پر وړاندې یو ښه توپونه وکړي یا د هدف دې پوره کړي.